پر پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي دوه خونړي بریدونه او افغان طالبانو لخوا د پاکستان خطرناک پلان افشا کېدل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ پر قطار د طالبانو برید 9 عسکر وژل شوي 12 نور ټپیان دي. د شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ شراتله ببلي سیمه کې د پاکستاني پوځ پر موټریز کاروان وسلوال کمین شوی دی. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې طالبانو د زرماري پټرول پمپ ته نږدې د پوځ پر موټریز قطار برید کړی چې په پایله کې 9 پوځي عسکر وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې یوه اراده پوځي موټر د راکټ لانجر په وسیله ویشتل شوی او په بشپړ ډول سوځېدلی دی. د برید مسؤلیت طالبانو منلی خو د پاکستان پوځ او دولتي سرچینو لا تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان سرچینو رسنۍ ویل چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو مرکز د وسلوالو د برید په پایله کې 4 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. همداراز تېره شپه د خیبر په تیرا سیمه کې هم د وسلوالو په برید کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی دی. بلخوا طالبان وایي د داعش یو پلاوی له عراق او سوریې څخه د خپلو غړو لیدلو لپاره پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د استخباراتو اړوند المرصاد رسنۍ خبر ورکړی چې له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې یو لوړپوړی پلاوی پاکستان ته تللی او هلته د داعش خراسان څانګې له یو شمېر غړو سره د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پراختیا په موخه سلا مشورې کړي دي. د کپ 15 د المرصاد په راپور کې راغلي چې دغه پلاوی د داعش ډلې د مشر عبدالقادر مومند په لارښوونه د پاکستان بلوچستان ایالات ته تللی دی او هلته د خپلې ډلې د خراسان څانګې د رهبرۍ له غړو سره کتلي دي. د راپور پر بنسټ داعش خراسان څانګې سره په لویدیځو هیوادونو کې دغه ډلې د فعالیتونو پراختیا او په دې برخه کې د لازمو مرستو پر ترسره کېدو خبرې شوي دي. د طالبانو د یادې رسنۍ راپور زیاتوي چې د داعش خراسان څانګه د یادې ډلې د مرکزي رهبرۍ لپاره خورا مهمه ده او پریکړه کړې چې دوی د پاکستان د بلوچستان ایالت څخه خپل فعالیتونه تنظیم کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.